د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هره غړې د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن پنجشنبه د څلور شلمه د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 9 منټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ویلي چې عدالت د اسلامي شریعت پر رڼا کې پر ټولو یو شان پلي کیږي. د اسلامي امارت دفاع وزارت د پاکستان پر ضد د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستو په تړاو د پاکستان د پوځ ویان خبرې ردوي. د متحده عربي اماراتو حکومت د مشرتابه د بخښنې فرمان پر اساس د 240 افغان زندانیانو د خلاصون پریکړه وشوه. او د چمن پر لټکونکو پر ډیورن فرضي کرخه د غزیدلي اغزن مزه د لری کولو ګواښ کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ویلي عدالت د اسلامي شریعت پر رڼا کې پر ټولو یو شان پلي کیږي. سیاسي مرستیال د هزاره قوم له ځینې مشرانو علماو او ځوانانو سره په کتنه کې ټینګار کړی چې په اسلامي نظام کې تعبیز او تعصب او قوم پالنه ځای نه لري بلکې بنسټیزه موخه خلکو ته خدمت ده. د رئیس الوزرا دفتر لوخه د خپرې شوې خبرپاڼې پر بنسټ د هزاره قوم مشرانو او عالمانو د خپل حقوقي دوسیو او ټولو ستونزو د حل غوښتنه وکړه او له اسلامي نظام سره د هر اړخیزې همکاري ډاډ ورکړ. د اسلامي امارت دفاع وزارت د پاکستان پر ضد د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستو پر تړاو د پاکستان د پوځ د ویان خبرې ردوي. دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمي په داسې حال کې چې دغه څرګندونه د غیر مسؤلانه او له واقعیت لرې ګڼي. زیاتوي چې کله ناکله د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کارول کیږي. د متحده عربي اماراتو حکومت د مشرتابه د بخښنې فرمان پر اساس د 240 افغان زندانیانو د خلاصون پریکړه وشوه. د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه د څلور شلمه ویلي دی چې وزارت په لارښوونه متحده عربي اماراتو پکې د افغانستان سفارت پر لپسې هڅو په پایله کې 240 افغانانو ته چې د یاد هیواد په بېلابېلو زندانونو کې بندیانو د امارات حکومت د مشرتابه لخوا بخښنه وشوه. سرچینې ویلي د دې بندیانو یو شمېرې آزاد او پاتې کسان به نږدې راتلونکي کې آزاد شي. او د چمن پر لټکونکو پر ډیورن فرضي کرخه د غزیدلي اغزن مزه د لری کولو ګواښ کوي. پر لټکونکو ګواښ کوي کوي غوښتنې وانه وریدل شي په سترو حرکتونو به لاس پورې کړي. دوی د پاکستان چلند د ټولو نړیوالو اصولو خلاف ګڼي او د پاکستان حکومت د چمن اوسیدونکو د اقتصاد پر کمزوري کولو تورنوي. ترنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم تمرول تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.